د کندهار کرنې رئیس د بزګرانو اتحادیې او ولسوالیو مخورو مشرانو سره لیدنه وکړه. د کندهار کرنې اوبو لګولو امالداري ریاست محترم رئیس الحاج مولوي عبدالرشید منیب صاحب په خپل کاري دفتر کې د کندهار بزګرانو اتحادیې استازو او د ولسوالیو مخورو مشرانو سره لیدنه وکړه. د یادې غونډې په پیل کې د بزګرانو اتحادیې مشر محمد زعفران خالد او یو شمېر مشرانو د کرنې ریاست نوي رئیس ته د دندې مبارکي ورکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د کرنې ریاست له محترم رئیس سره به تل پاتې همکاري ولري تر څو د کرنیزو چارو پرمختګ نوره هم چټکتیا ومومي. د کندهار د کرنې ریاست ویاند محمد حنیف اکمل وایي وروسته د کرنې ریاست رئیس الحاج مولوي عبدالرشید منیب صاحب د ګډونوالو له هرکلي او ملاتړ څخه مننه وکړه او زیاته یې کړه چې کندهار خلک له وچکالۍ څخه ځوریږي. هغه پر بزګرانو غږ وکړ چې د صبر، زغم او حوصلې څخه د کار واخلي. د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې بزګرانو ته په مختلفو ولسوالیو او سیمو کې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي، د اوبو د ذخیرې بندونه جوړ کړي، زراعت ته پراختیا ورکړي او کرنیز سکتور لا پیاوړی کړي. کرنې رئیس عموما د دې مننه وکړله او د هغه ترڅنګ د وچکالۍ یادونه وکړل چې په کندهار کې وچکالۍ زیاته شوې ده. د بزګرانو باندې غږ وکړي چې دوی باید د زغم څخه، د حوصلې څخه او د هغه ترڅنګ د صبر څخه کار واخلي. په دې برخه کې انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې بزګرانو ته په مختلفو ولسوالیو او سیمو کې اړینې چوپړتیاوې برابرې کړي او موږ انشاءالله ولژمن یو چې په دې برخه کې ذخیرې بندونه جوړ کړو او د پراختیا او دغه ترڅنګ د کرنې د ودې لپاره او د دې سکتور د پراختیا لپاره لا هم کار وکړو. الحاج مولوي منیب صاحب له قومي مشرانو او اتحادیې غړو وغوښتل چې د امارتي مځکو د غصب په مخنیوي کې د کرنې ریاست سره همکاري وکړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو امارتي مځکې غصب نه کړي او د امارتي مځکو د غصب څخه ډډه وکړي. یوه غوښتنه چې هغه د قومي مشرانو او اتحادیې ملګرو څخه وشول چې د غصب په مخنیوي کې په ولسوالیو او سیمو کې خلکو ته پوهاوی ورکول شي تر څو خلک د امارتي ځمکو د غصب څخه لاس واخلي او د هغه ترڅنګ ګډونوالو هم بالاخره ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به انشاءالله موږ پوره همکاري کوو د کرنې ریاست سره. په پای کې ګډونوالو د کرنې ریاست له محترم رئیس سره د همکارۍ ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د کرنې د پرمختګ، د خلکو د پوهاوي او قانوني نظم د پلي کېدو لپاره به د کرنې ریاست تر څنګ ولاړ وي.